نه مست پون دنګا د تیرا بنګ هر سړی در پسې چې کور کې نه یم نورانه شي تا ته بلاد په بڼو څوک جارو کوینه د موسیقي نه کونډه ښایم بله څرخه به تا وهم ځان به ساته ملګرو سلامونه مې واخلئ چونکې نن 3 مارچ کال 2021 په نړیوال کچ باندې د زیبا هنرونو د آرټ د موسیقۍ ورځ مانځلی کیږي د دغه ورځې د مانځلو په مناسبت باندې دغه موسیقي یا د ټپې مې یو بنیاد را جوړ کو زه تاسو سره یو څو بنیادي خبرې کول غواړم او دا زه یو ځل بیا د پوره هنرمندانو دا چې د دې نړۍ په مخ باندې هر چرته دي دا که د امریکې په هغه ګوټ کې دي یا که د هندوکش په دې لمنو کې دي خو د هنرمندانو یوه مقدمه زه ستاسو په وړاندې ږدم ملګرو 2 خبرې کوم او لنډې خبرې او مهرباني وکړئ دا خبرې واورئ موسیقي اورېده ټپه اورېده په خپله باندې ډېر لوی هنر دی خو بیا د هنرمند احساس اورېده په هغې ځان پوهه کول دغه هم ډېر لوی هنر دی دغه خبرې را سره ټولې واورئ یوه خبره دا ده چې که موږ ساهو موسیقي ډیسنټ درنه موسیقي انډیجنس موسیقي د دې خاورې وزډم د دې خاورې نه زیږېدلې موسیقي خپرو مخکې وړاندې بوځو نو پکار ده چې موږ د یو بهادرۍ سره د یو جرأت سره په دغه موسیقۍ باندې ودرېږو په دې کې هیڅ قسمه یره محسوس نه کوو او هغه ملګري چې هغه په دې باندې پوهیږي اوس په دې باندې د نړۍ لوی لوی ادارې متفق دي چې موسیقار مه وژنئ ځکه چې دې ځان سره انډیجنس لیګیسي یا کلچر په مخ په وړاندې وړي دې ځان سره یو پوره دنیا مخ په وړاندې وړي نو دغسې موسیقي هم وژل نه دي پکار ډیسنټ ساهو درنه موسیقي د مقصد موسیقي دا هیڅ قسمه داسې څه خبره نه ده چې موږ دې په دې کې ډیفنسیو شو یا دې موږ ویریږو بلکې موږ د همت سره ولاړو په دغه میدان کې یوه خو دا ډېره مهمه خبره ده دویمه خبره دا ده چې ډېر ملګري سعد جانه زه وینم هغه وایي چې هنرمندان بیا د ژوند په اخري حصه کې څوک په فوټپات باندې پروت دي خپل ایوارډونه خرڅوي څوک د علاج دپاره سوال منت کوي نو زه دې ملګرو ته سوال کوم که تاسو ته واقعي دا احساس وي او تاسو غواړئ چې هنر او هنرمندان دې درانه شي دا دې وقدرېږي څنګه چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې څنګه چې په هندوستان کې یا څنګه چې د نړۍ په نور پرمختللي هیوادونو کې هنر او هنرمند قدرېږي داسې موږ هم کولی شو دا هېڅ ګرانه خبره نه ده تاسو نور هېڅ هم مه کوئ یوازې د دې خبرې نه ډډه وکئ چې دغه هنر سټیګمټایز کوئ مه دا سټیریوټایپ کوئ مه دې پسې بد رد مه وایئ دا هنر په خپله باندې په پورته ځي خو یوه بله خبره هم چونکې اوس سعد حیدره د انفارمیشن ټیکنالوجي دور دی یوه نوې ټیکنالوجي راغلې ده موږ یو شعوري کوشش کړی دی څومره چې د هنر د دنیا ملګري دي دا که زه په نوي ځوانانو کې د کرن خان استاز بختیار خټک همایون خان او دغسې زه پسې اظهر خان شو اسپندیار مومند شو لیلا خان شو ګل پاڼه شو یا څومره هم خلک که نومونه زما نه هېرېږي اشمت سار شو خالد ملک شو چې هغه ډیسنټ او درنه موسیقي مخ په وړاندې وړي د دې ټولو ملګرو خپل یوټیوب چینلز شته دی نو که موږ غواړو چې په درنه طریقه باندې موږ د دوی سره مرسته وکړو نو ساده دا مرسته نه ده چې ته دې ماله 15 جوس راوړي ته دې ماله چې کوم دی $2000 راوړېږي ته دې ماله ډالۍ ټپالۍ راوړي هغه په خپل ځای باندې یو چیز دی خو اصل مینه دا ده چې موږ چې په خپل همت په خپل جرأت او په خپلو خپو باندې د ودرېدو کوم کوشش کوو زموږ دغه چینلز دي نو دا چې څومره هم زموږ ملګري دي دا ایون که منیر بونیری غوندې شاعران دي دا که موږ ټول ملګري زموږ خپل چینل شته دی او موږ د دې کلچر بالکل خلاف چې سړی د سوال کوي منت دې کوي حکومتي ادارو ته یا بل داسې صاحب حیثیت خلکو ته چې زه موسیقي کوم او ماله 70 روپۍ راکوم زه دا موسیقي د سوال او د منت شی نه دی دا به درنه نو زموږ د ټولو ملګرو چینل شته دی نو که تاسو موږ سره مرسته کول غواړئ یو خو ټول ملګري زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ
او بیا د دې ویورشپ هم را پیدا کوي دا نورو ملګرو ته خور کوي دا یو ډیسنټ طریقه ده د موسیقار سره د مرستې او دا مرسته نه ده بلکې تاسو انټرټین کېږئ د هغې په بنیاد باندې نو دا یو ټو وے کمیونیکیشن دی زموږ د دواړه اړخیزه مینه ده د یو بل سره یو خو دا چې دا ټول چینل سبسکرایب کوي او دا مخکې خواره کوي دویمه ساده ډېره بنیادي خبره دا زموږ د ټولو آرټسټانو یو ځای واله مدعا ده چې تاسو داسې وکړئ چې موږ یو نوی څه څیز هم دا که زما ولاګ وي یا که زما ټپې وي یا که د یمي استاذ څه وي یا که د کرن خان یا که د بختیار خټک د ټولو ملګرو نو دیو زموږ د چینل نه دا څیز راواخلي دا ملګري ډېر محترمین ډاونلوډ یې کړي نو هغه ویورشپ به هغسې را نه شي هغه ریونیو هغسې جنریټ نه شي کوم چې د هنرمند حق دی ګورئ دا داسې سوال خبره نه ده دا د هنرمند حق دی هغه خپله کریټیویټي ورکړې ده هغه ځان ستړی کړی دی هغه خپل تخلیق ورکړی دی نو هغه دا ملګري ډاونلوډ کړي او بیا ملګرو سره ګوري او یا بیا د نورو چینلونو اپلوډ کړي د خپلو چینلونه مهرباني وکړئ ملګرو هنرمندان به دغسې موږ درنو هنرمندان به په سوال باندې نه عادت وو بلکې دیوله به موږ ویورشپ ورکوو سبسکرپشن به وله ورکوو کومه مرسته چې موږ کولی شو په درنه طریقه باندې نو دا د موسیقۍ د نړیوالې ورځ د خپلواکۍ نړیوالې ورځ په مناسبت سره دا پیغام ډېر اهم دی که تاسو غواړئ چې رباب دې ژوندی پاتې شي هارمونیم دې ژوندی پاتې شي طبله دې ژوندی پاتې شي دغسې شپېلۍ او نور چې زموږ څومره ستار یا څومره هم د موسیقۍ الې دي نو د هر ملګري ایون د شوکت پنیال زموږ ډېر ښه دغه دی شپېلۍ غږېده هغه خپل یو چینل دی نو دغه سبسکرایب کوئ ویورشپ ورکړئ او ملګرو ته یې خور کړئ نو دغسې به تاسو زموږ پیغاماتو نه هم خبر شئ او د هنرمند سره به رښتونې مینه هم وشي که موږ وګورو د امیتاب بچن یا د شاهرخ خان یا د دې خلکو چینلز دي چې د هغو د کړوسو او د نوسو به هغه کېږي د هغې نه ریونیو راځي که دوی ژوندي او که نه هم نو هغه ریونیو به جنریټ کېږي ځکه چې په ویورشپ باندې وایي چې د بهر دنیا نه د یوروپ د دنیا نه یا د پرمختللي هېوادونو نه سبسکرپشن راځي ساده دره نو د دې ښه ریونیو جنریټ کېږي نو په ډیسنټ طریقه باندې د هنرمند سره دغه مرسته وکړئ دغه مینه وکړئ او بله آخري خبره مې دا رساده دره چې هنرمندان مهرباني وکړئ ایکسپلایټ کوئ مو دا فن ډېر دروند دی نو کله کله داسې وشي چې ملګری لس اتو روپۍ به تا له راولېږي چې یاره چې دا زما مینه ده او دا دي او بیا به د هغې په بنیاد باندې هغه پیزواني به دي کړي هغه څنګه چې هغه د چرګې په مکوخه کې هغه بڼه وروټومبي که نه نو داسې ده چې داسې طریقه نه ده د هنر سره د مینې چې ته ماله یو ډالۍ ټپالۍ راوړې فرض کا او بیا د هغه ډالۍ په بنیاد ما ایکسپلایټ کې مسلسل بیا که زه کله وزګار هم نه یم یا یو ریډیو کې یم یا ټي وي کې م ته فون کوي چې ښه دا خو زما کار هم ریسیو نه کوم زه خو هغه یو یم چې ما تاله ډالۍ راوړې نو که په دې بنیاد ډالۍ ټپالۍ راوړې او مینه کوئ نو داسې بلکل مه کوئ که په دې بنیاد کوئ چې د هنر سره رښتونې مینه ده نو زموږ د یوټیوب لارې شته دی او هغسې موږ ساهو ډیسنټ او د عزت ریونیو جنریټ کولی شو ځکه چې موسیقي درنه ده دې موسیقۍ ته که موږ راغلي یو یا ادبي محفلونو ته یا آرټ ته یا کریټیویټي ته نو موږ د یو میشن دپاره راغلي یو موږ په دې باندې سادېدره پوه یو چې دا زموږ جمالیت ښایسته کوي په ټولنه کې چې ته کوم کار مسلسل کې دا به هغسې ښکلا رازېږئ د ځان سره هغسې مینه به رازېږئ د ځان سره نو موږ د مینې کار له راغلي یو د مینې کار موږ ډېر په نره باندې کوو موږ په دې باندې هم پوهېږو چې غلطي څه ده او غلطي څه ده موږ په دې باندې هم پوهېږو چې مینه څه ده او ایکسپلایټ کول څه دي نو زموږ د ټولو هنرمندانو دا یو ځای غږ دی چې موږ سره ستاسو د مینې ډېر احترام کوو او ایکسپلایټ کول به ځکه نه کوو چې هنر چې څوک ایکسپلایټ کوي نو دا د نیچر سره یا د فطرت سره زیاتی کوي ځکه سادهدره چې موسیقي خو د تورانه کې په اوازونو کې هم ده موسیقي خو زمونږ چې کومه محچن ده د هغې په کردارې کې هم ده موسیقي خو د مولي صاحب د نوو پڼو په چغارې کې هم ده او ماته د سنومبر کاکاجي شعر را یادېږي چې خدایه دا بازار تاله کړې په مغلو د مفلس حسن په یو موټي چڼو ځي او د ملا په نصیحت به څوک غوږ کېدي تر منبره چې چغار ستا د پڼو ځي او چې کوم ځای کې د زمرو نوکې ریجېږي عشقان ورته په څوکو د بڼو ځي نو موږ دغه ټول ارزښت او اهمیت باندې پوه یو مهرباني وکړئ د موسیقۍ سره هم دغسې مینه جاري وساتئ ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه کومه دا پیغام چې څومره د ډېرو ملګرو سره شریکولی شئ زه فکر کوم چې زما میسج به زما پیغام به تر تاسو په صحیح ډول رسېدلی دا د ډېرو ملګرو سره شریک کړئ تر څو چې خلکو کې یوه مینه یوه ښکلا را پیدا شي او په اخره کې یو 3 ټپې هسې ستاسو د خوشحالۍ لپاره کوم خوشحاله اوسئ
او رباب زما په غېږ کې پروت دی وړې وړې خبرې ستا راته کوینه ریباره خدای دې سزا درکړي لېږلی ما وې کار دې ځان ته ویستونه د بزغلي لنډۍ دې وخوره چې په نرو پولو درځم ټکرې خورمه هلک وړوکی جینۍ لویه په زنګانه یې کینوي خوله ورکوینه ډیوه راواخله رڼا وکړه سبا به وایې چې ما خوب لیدلی ونه ریبار ورکوټې ورالوی شو اوس به یې تپوس یار لذي شمن کړه ډېره زیاته مننه